د کابل ښار په 5مه ناحیه کې د چاپیریال ساتنې او زرغونتیا په موخه د نیالګیو کینولو کمپاین پیل شو. دغه کمپاین د دارالصحت روغتون له لوري تنظیم شوی چې موخه یې د ښار ښکلا، د هوا پاکوالی او د خلکو د سالم ژوند لپاره د شنو ساحو زیاتوالی بلل کیږي. په دغه کمپاین کې به د 5مې ناحیې په بیلابیلو سیمو کې نیالګي کینول شي. دغه پروګرام د ناحیې څخه پیل شو چې وروسته به په نورو سیمو کې هم نیالګي کینول شي. دغه پروګرام پر مهال د سیمې یو شمېر اوسیدونکو او د خصوصي سکتور استازو هم ګډون کړی و چې د چاپیریال ساتنې په ارزښتونو یې ټینګار وکړ. موږ پوهیږو چې اکثره ناروغۍ چې په اوس وخت کې موږ ګورو زیاتې تنفسي ناروغۍ زیاتې شوي، خصوصا د کابل په ولایت کې، او دا د اکثرا د هوا د ککړتیا له وجې دي. نو دغه نهال او زراعت ترویج کول د هوا په پاکوالي کې ارزښت لري او کله چې هوا پاکه شي نو انشاءالله دغه ناروغۍ نه هم جلوگیری کیږي. امکاناتی که در شفاخانه دارالصحت است که من به نزدیک دیدم، چیزی که در کشورهای همسایه ما است. مردم میره پاکستان و بلک‌ها رو پیخودن مصرف میکنن، متاسفانه که اونم نتیجه رو نمیگیرن. اما شفاخانه‌ای که ما در افغانستان داریم مثل دارالصحت تمام امکانات داره، با معیاری ترین و استانداردترین طبابت روز اینا دارن تداوی میکنن و خوشبختانه که مریضایشون هم از پیشان خوشحال هستن. به این شکل این شفاخانه همیشه در کنار مردم خود بوده. مثلا تعداد زیاد از خانواده‌های بی‌بضاعت اینا همیشه در برنامه خود داشتن و کمک کردن. در مسئله زلزله، در مسئله سیلاب‌ها، در قدم اول اینمی شفاخانه و پرسنل و تیم که سیشان حاضر بودن به دورترین ولایت‌ها رفتن که من خبر دارم به داد یا به کمک هموطنان ما که متضرر شدن و یا با مشکل مواجه بودن، اینمی شفاخانه و پرسنلش خود رسانده. جا داره که من حیث یک فرد عادی از این مملکت جناب رئیس و تمام پرسنل شفاخانه دارالصحت تشکری بکنم. و امروز هم اینا نسبت به همه نهادهای سی کشور اینا پیش قدم شدن. امروز اولین کمپاین را اینا آغاز کردن که میخواین نهال بشونن تا اکسیژن تولید بکنه و تا محیط زیست ما زیباتر شود و ما بتونیم به نسل‌های آینده خود یک فضای سبز، یک طبیعت سبز هدیه و یا تحفه بدیم. متاسفانه آلودگی‌هایی که ما متاسفانه در چندین دوره آمارهایی را می‌دیدیم که میگفتن کابل یکی از شهرهای آلوده است و این مسئولیت همه ما شماست. تنها از شاروالی کابل و همچنین ناحیه نیست که مواظبت باید از سرسبزی داشته باشند، بلکه مسئولیت همه ما شماست تا باشه که یک نهال غرس کنیم تا در آینده سبز کابل نقش عمده داشته باشیم. د 5مې ناحیې مسؤلینو د دارالصحت روغتون له دې رغنده فعالیت څخه هرکلی وکړ. هغوی وویل چې دا ډول اقدامات نه یوازې د ښار په زرغونتیا کې مرسته کوي بلکې د خلکو ترمنځ د ګډ مسؤلیت احساس هم پیاوړی کوي. مسؤلینو زیاته کړه کابل ښار پاک ساتل او زرغونتیا یوازې د ښاروالۍ دنده نه ده بلکې هر وګړی باید پکې خپل رول ترسره کړي. که ټول خلک په ګډه کار وکړي کولی شي یو پاک او شین ښار ولرو. دارالصحت روغتون له محترم مشرتابه څخه مننه کوو چې د 5مې ناحیې سره په همکاري یا د ښار د آبادۍ او ښکلا لپاره لاس ورکړی دی. دا کار ښیي چې حکومت او خصوصي سکتور که یو ځای شي غوره بدلون راوستلی شي. زه له ټولو ښارانو هم غوښتنه کوم چې د ښار ساتنه وکړي، عامه شتمني خوندي وساتي او پاکوالي ته پاملرنه وکړي. ښار یوازې د دولت نه دی بلکې د ټولو ګډ کور دی. ایله دا ډول پروګرامونه نور هم زیات شي څو زموږ ښارونه له ښکلا منظم او اوسېدو وړ وشي. د دارالصحت روغتون استازو هم وویل چې دوی به په راتلونکي کې ورته نور ټولنیز او چاپیریالي پروګرامونه تنظیم کړي څو د ښار په پرمختګ کې خپله ونډه ادا کړي. پاک محیط ساتل د ډیرو مریضیو د ټولو ناروغیو د مخنیوي لپاره ارزښت لري. دغه محیط د چې دی له ککړتیاو څخه ډېرې ناروغۍ انسان ته انتقال کیږي. انسان په ډېرو مهلکو ناروغیو باندې اخته کیږي، په ډېرو مهلکو تنفسي ناروغیو، په ډېرو مهلکو انتانیو ناروغیو باندې د دې محیط د ککړتیاو په اساس اخته کېدلی شي. نو که چېرته موږ تاسو ټول خپل محیط او ماحول ته متوجه شو او خپل دینی او دنیوي مسؤلیت وپېژنو او خپل محیط پاک وساتو نو انشاءالله موږ به د خدای په نظم خپل مسؤلیت ادا کړی وي او د مخلوق په نظم هم انشاءالله خپل مسؤلیت ادا کړی وي.
دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار د هوا ککړتیا او د شنو ساحو کمښت د خلکو له جدي اندېښنو څخه دي او دا ډول پروګرامونه کولی شي د دې ستونزو په حل کولو کې مهم رول ولوبوي.